سلامونه نیکی هیلې احترامات ستاسو ورور ستاسو ملګری زبیر ارماني یم د یو بلې ویډیو سره ستاسو په درانه حاضر یم ملګرو چېرته چې خوشحاله آباد اوسئ د یو ملګري فرمایش دی هغه وایي چې په شا مې د دې پورې غره ستار راوړی و یو پڼ مې د ټپو په ټوله لار راوړی نن د هغه دپاره دا ریکارډ کوم فاست ریزولوشن امید کوم چې خوښه به یې شي کرم خان ویلی ډېر خوږ او زړه پورې غزل دی نن د هغه دپاره ریکارډ کومه ایله فاست موشن بیا سلو موشن راګ دلباري دی آزاد پټنه د دې ټیکه چل کې دا درا ټیکه دا دایری دم دی شامې د دې پورې غره ستار راوړی یو پڼ مې د ټپو په ټوله لار راوړی یو پڼ مې د ټپو په ټوله لار شامې د دې پورې غره ستار راوړی یو پڼ مې د ټپو په ټوله لار راوړی یو پڼ مې د ټپو په ټوله لار راوړی
ریدم شوی ای کټ شوی ستای شو اوس پیسې انترا چې یوه پیغله وه خزان خزان روانه دا نن چې یوه پیغله وه خزان خزان روانه انترا وشو بیا پسې دا چورخې لګې چورخې به هم لګې دا نن آزاد کټای دا نن چې یوه پیغله وه خزان خزان روانه دا نن چې یوه پیغله وه خزان خزان روانه دا غستې شو که دی دا به کوم چورخې دی لکه بهار راوړی یو پڼ مې د ټپو یو پڼ مې د ټپو یو پڼ مې د ټپو په ټوله لار راوړی پڼ مې د ټپو په ټوله لار راوړی یا دا پیس تاسو ته پکې خیر مختلف قسمه بل یادي هم اغستی شي خو زه یو پیس په دې وجه لګوم چې ملګري دي زده کړو کې اکثر 2 پیسه 3 پیسه شي هغوی به یاره مونږ به بیا په دې یو هم پوه نشو یو پیس دې دپاره زه به مونږ په یو دو پوه شو بل به بیا ځان له په خپله هم لګولی شي چل دې دا ده کې تاسو ته نور پیسونه یادي لګولی شي پکې پیسو غږوه بیا پسې په تشو کې یا ستایي هم غږولی شئ
ګورئ استا یې پسې وغږول په تشو کې دې پسې وغږولی بیا پسې پیسې دا نن چې یوه پیغله وه خزان خزان روانه دا زیر بګي دا نن چې یوه پیغله وه خزان خزان روانه دا ملګرو سلو موشن امید کوم ویډیو به ستاسو خوښ شوي د راتلونکي ویډیو پورې مال اجازت راکړئ په لوی الله م سپارم د الله